اصول الفقه د دې علم نوم اصول فقه ده. تعریف، موضوع، غرض د هر علم د شروع کولو نه مخکې ضروري وي. تعریف، موضوع او غرض. موضوع هم ضروري ده، تعریف هم ضروري دی او غرض هم ضروري دی. خو د هغې نه اولا د اصول الفقه معنا د دې علم تعریف دوه قسمه کېږي. یو ته تعریف اضافي ویلی شي، بل ته تعریف لقبي ویلی شي. تعریف اضافي په دې طریقه باندې چې د مضاف او د مضاف الیه ځان له تعریف وشي. نو اصول او الفقه، اصول جمع د اصل ده. اصل وی ما یبتنی علیه غیره، بنیاد. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. او فقه وی پوهه ده. اصول الفقه نو اصل قاعده تم وی، بنیاد تم وی. بیا دا بنیادونه دوه قسمه دي، حسی او معنوي. بنیاد حسی لکه د دیوال دپاره چې کوم بنیادي، یا د چت دپاره چې دیوال کوم بنیادي، دې ته بنیادي یا اصل حسی ویلی شي. او بل بنیادي معنوي وي، لکه د مسائلو فقهیو او د جزئیاتو د فقه دپاره چې کوم قواعد فقها او مجتهدینو راایستي دي، دا بنیاد دی. دې وجې ته اصول الفقه وایي. یو خدا شو. بل تعریف لقبي. تعریف لقبي دا عبارت د دین دی چې د اصول فقه داسې معنی وشي چې دا لقب یا علم یا نوم دی د یو خاص علم دپاره. علماء کرام فرمایي چې تعریف د اصول فقه داسې کېدی شي چې دا یو علم دی د څو قواعدو سره. علم باصول يعرف بها، علم دی د څو قواعدو سره چې پیژندل کېږي په دې سره طریقه د اجتهاد او د استنباط د دلایل شرعیه. اصول الفقه علم باصول يعرف بها طريقة استنباط المسائل الشرعية عن الدلائل الشرعية، يعني عن الدلائل الأربعة. تاسي ده كان دلائل الشرعية قرآن، سنة، إجماع وقياس. ده تعريف لقبي شو ده علم. موضوع اصول فقه موضوع ما يبحث فيه عن موارده الذاتية ویلی شي. هر هغه څه چې د کوم شي د ذاتي مسایلو نه بحث کوي دي ته موضوع د علم وایي. موضوع اصول فقه ادله الاجماليه، ادله شرعیه فقط، یعنی کتاب، سنت او اجماع او قیاس. واضح دي چې علم الاصول فقط یادول د ادله ته نشي ویلی، یا چې تو پیژنې چې دا د مسلې دلیل دی یا ډېر دلایل دي، یا د یو مسلې دپاره ته دلایل په یاد کړي، دې ته علم الاصول نشي ویلی. حفظ الادله ته یا علم الادله ته، بلکې دې ته هم نشي ویلی چې د دې ادلو جزئیات ته یاد کړي. مثلا ته وایې چې مونځ فرض دی، غلا حرامه ده، ځکه دا خو بیا علم الفقه شو.
بلکې علم اصول فقه موضوع چې دا د دي هغه ادله دي من حيث الاجمال دا غي اجمالی صورت سره چې معین حیثیت لري هغه حیثیت اداره چې اثبات د احکام شرعیه او کې دا غي لري ادله غرض د علم او فائدہ د علم نو یو لوی فائدہ دا ده چې اصول فقه ته نو مناسبت به د کتاب او سنت سره راځي دا تا قرآن او سنت ته راجع کوي دویمه دا ده چې دا تا ته ژوند ښیي کوم ژوند کې چې ته او زه روان یو د هغې علم درکوي درېیمه دا ده چې شریعت او د شریعت علم دی خیال مو دی نو دا ډېره لویه خبره ده د علم اصول فقه علم اصول فقه د درې علومو نه راغستی شوې ده علم الکلام لغت عربي احکام شرعیه علم الکلام نه خو دې وجې نه راغستی شوې ده او علم الکلام ته پکې په دې وجه ضرورت راځي چې ادله شرعیه په دې کې دي کنه او ادله شرعیه الته دلیل غني چې الله اومانی د الله رسول اومانی دا غي خبره بیا دلیل اومانی کنه علم الکلام کې دی نه بحث کیږي چې علم او معرفت د ذات د الله حاصل شي د الله پاک د صفات او د افعال دارنګ صدق الرسول صلی الله علیه وسلم او دا اومانی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم حقیقی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی نو دا په علم الکلام کې بیانې او عربیت نه په دې وجه د دې اخذ شوی دی چې قرآن او سنت کې سره راغلي دي دا په عربی کې راغلي نو دا موقوف دي معرفت د لغت د عربی ته چې حقیقت مجاز عام خاص ظاهر نص مفسر محکم دا ټول اصطلاحات د اصول فقه دي او دا په عربي کې دي نو لغت د عربیت به ضروري دي او احکام شرعیه نو لکه فرضیات حرمت نو دا په دې وجه د دینه ماخوذ چې دې کې دا ثابتېږي یا یو شی نفي کېږي دغه احکام د شرعیه امتثالا وي یا اجتنابا وي لکه فرض واجب سنت مستحب مباح دا کول ولري او حرام مکروه تحریمی تنزیهی دا اجتنابا دي انه مکلف ځان ساتي نو دا فواید او اغراض د اصول فقه دیو جنا سلیم رستم باز په شرح مجله کې لیکلي دي چې اصول فقه د فقه نه اهمه ده په مقام کې علم اصول فقه د فقه عملینا فوق او اوچته رتبه لري اصول فقه دا د فرض کفایه نه یو عمل دی علماء کرام فرمای و معرفت اصول الفقه فرض کفایه کالفقه نو بهرحال دا یو اهم علم دی او ډیر بنیادی علم دی په دې وجه د دې علماء اسلام په اول وهلت کې ډیر لوی خدمت کړی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه بعد په صحابو کې او په تابعینو کې د دې ماهران تیر شوي بیا کله چې کاغذ ایجاد شو د علوم د حافظین کتاب ته نقل کېدل شروع شو نو په دې باندې علماء کرامو مستقل لیکل کړي دي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل درس کې د دې اختلاف الحديث سره
او استنباط الحديث سره د دې قواعد بیانو او بیا اول کتاب په دې باندې قاضي ابو یوسف رحمه الله کړی دی بیا د امام شافعي رحمه الله الرساله ډیره معروفه ده او کتاب الام اصول الفقه والحديث کې دا اول کتاب یادي حالانکه د امام یوسف کتاب مخکې دی دیو جنا امام شافعي رحمه الله چې سلیکلی دا د امام محمد ابن الحسن نه راغستی او امام محمد ابن الحسن رحمه الله اخذ د امام ابو یوسف رحمه الله او امام ابو یوسف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نو علماء کرام وایي چې داسې ویل صحیح نه دي چې امام شافعي رحمه الله اول په اصول کې لیکل کړي البته متداول رایج کتابونو کې د امام شافعي رحمت الله علیه کتاب بیا وروسته د هغه شاګردانو د هغه د مسلک مجتهدینو پای کې نور اضافي مکړل الرساله او د هغې تعلیقات او تحقیقات اوس په ډېر ښه شان سره چاپ دي د هغې نه وروستو بیا علما کرام رالل مختلفو ادوارو کې په دې باندې کتابونه ولیکل په هغې کې اوس وخت کې چې زموږ استاسو په دور کې کوم کتابونه دي نو هغه منار دی چې دا ډېر اهم کتاب دی د اصول فقه د امام ابو البرکات عبدالله بن احمد النصفي د امام سرخسی اصول دي اصول السرخسی د امام ابو الحسن کرخی رحمت الله علیه اصول دي اصول کرخی د امام د بوسی رحمه الله تقویم الادله ده دغه شانتی تأسیس النظر دی او د امام شاشی رحمه الله اصول الشاشی ده چې آیت 50 هم ویل شي د علامه حسامی صاحب حسامی شریف ته د مولا جیون نور انوار دی اوس متداول دی لوی کتاب دی صحیح چې کومه شرح د منار ده د منار نور عالمانو شرح کړي دغه شانتي مولوی یعقوب د چې د حسامی شرح ده صاحب د سلم العلوم مسلم الثبوت لیکل دي توضیح ده تلویح ده تنقیح ده دا کتابونه دي په اصول فقه کې تقریبا دی وخت کې متداول په سونو کتابونه شته دي په اصول فقه کې د عبدالوهاب خلاف کتاب دی اوس چاپ شوی دی د ډاکټر وهب زوهیلی کتاب اصول فقه الاسلامی چاپ شوی دی دا رنګه د عبدالکریم زیدان اصول فقه یو جز کی چاپ شوی دی د شیخ احمد زرقا لیکل شته دی اوس وخت هو بلا شي کتابونه پر راغلي دي ماشاءالله خالد سیف الله رحمانی سے آسان اصول فقه په اردو کې لیکل دي مولانا محی الدین صاحب د اصول شاشی اردو گویا چې آسان اصول فقه په نوم باندې یو هندستاني عالم دی هغه لیکلی نو دا ډېر اهم علم دی خلاصه د خبرې دا ده چې امام قرافي وایي چې که چا اصول یاد کړ نو فروع به خپل یاد شي د احناف فقهاو د اصول د پاره خو بیا ګڼ شمېر کتابونه مخې ته راغلي که فخر الاسلام بزدوي صاحب اصول 15 جزء کې دغه شانتي د نور علماء کرام اصول چې ما یاد کړل چې دا مخې ته وي نو سړی په دې علم باندې ډېر ښه علا وجه البصیره بیا پوهېږي او نظر پې لري خو ابتدا د آسان کتاب نه پکاري نو د اصول شاشی چې دا کوم اردو ده مولانا محی الدین صاحب هندوستانی دا ډېر ښکلی کتاب دی او دې سره مثالونه هم دي او د اصول شاشی مباحث په آسان اردو کې لیکلي او عبدالوهاب خلاف دکتور عبدالوهاب خلاف یو وړه رسالې کوي اصول فقه ډېر زبردست کتاب دی دا تعریف موضوع غرض
او مختصر تاریخ او اهم کتابونه د دې علم ما تاسو ته ویلي. مقدمه یا مقدمه، دا مقدمه الكتاب ده. مقدمه العلم خو ما تاسو ته ویل کنه. الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاه والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين بالقويم. والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين بالقويم. الحمد لله تمام تعریفونه الله لري الذي هغذات هدانا چې هدایت کړه مونږ ته الى الصراط المستقيم لارې نیغه ته. والصلاة رحمت کامله دی والسلام دی علی من پاغه چا باندې اختص چې خاص کړی شوی دی بالخلق العظیم په لوی او اخلاق سره. دلته سره زوار لیکل دی کنه زوار ټیک نه دی. وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين او داغه په خاندان کسان قامو چودر بنصرة الدين په نصرت د دین سره بالقویم په مضبوطیا سره یا بالادله القویم په مضبوطو دلایل سره. هدانا هدایت یہ کړ دې مونږ ته الى الصراط المستقيم لارې نه غته. صراط مستقیم نه مراد شریعت اسلامی دی. مصنف دا ټکی راوړو چې دا براعت الاستهلال دی چې دا روان کتاب کې به ادله شرعیه د احکام شرعیه بیانېږي د شریعت دلایل بیانېږي. والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم. رحمت کامله او سلامتی دی په هغه ذات باندې چې خاص کړی شوی دی من جانب الله په لوی اخلاق سره. خلق اخلاق هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها افعال جميلة بسهولة. خلق دا یو هيئت په نفس کې راسخ مضبوط چې بیا افعال حسنه په ډیر سہولت سره د نصادریږي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق ډیر عالی وعلى آله او د په خاندان دي الذين هم کسان قاموا بنصرة الدين چې هغه ودرېدل د دین د مدد لپاره. اقامت یو کو په مدد مرسته د دین کی یعنی دې ته بڑے والو د دین اسلام خدمات یو. آل اولاد ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اولاد دو قسمه ده. یو من جهه النسب یو من جهه الدین. د نبی کریم د نسب اولاد د حضرت علی، اولاد د حضرت عقیل، اولاد د جعفر او د حارث رضی الله عنه او خصوصا د فاطمه الزهرا رضی الله عنها او د علی صاحب رضی الله عنه نه چې کوم نسل خور شوی دی دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم آل دا نورم دي ته وی آل نسبی. یو د دین دی نو کل تقین نقی هر تقوادار سره هر مؤمن دا د نبی علیہ السلام آل. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم بعض قراءات کی راغلی وهو اب الله. نبی پاک صلی الله علیه وسلم نزدې به هر مؤمن ته د خپل ځان نه او بیبیان د پیغمبر امهات او میان دي دي دا پیغمبر دی لپاره روحانی پلار دی. حدیث کې راغلی کنه انا لکم بمنزله الوالد اعلمکم. ابو داود شد. اعلم پویشا ان اصول الشرع ثلاثه. اصول د شرع درې دي. دا درې وته په دې وجه چې دا په دې اساس سره چې دا مثبتین د مسائل قیاس من حيث القياس فخپل حجت ته مثبت د حکم نه ام مظهر د حکم نو په دې وجه دی دا درې وي
اما القياس نو حجت ته خو مثبت نه مظهر د حکم دی تفصیل براشي اعلم پوشا ان اصول الشرع ثلاثه اصول د شرع درې دي کتاب ان قرآن حکیم سنت احادیث شریف اجماع الامه والاصل الرابع القياس او سلورم اصل قیاس نو دلته یو ذکر کالته ذکر نه نو ذکر کوي ذکر نه شي یو وجدار چې دا قیاس مثبت نه مظهر دی دویم بعضی علماء وسره دلته کی مولوی یعقوب والا او نور الانوار والا او د نور ملیانو تلوی توزیع والا دا قید لګولې دی چې مستنبط من هذه الاصول الثلاثه قیاس چې استنباط شوی راغسته شوی دی د مخکنو اصول خجی کتاب قرآن کریم ته وایي د دې تعریف براشي خپل د سنت بم راشي اجماع بم راشي او د قیاس بم راشي اجماع الامه اتفاق مجتهدي الامه في مسألة ما في عصر من العصور کومه مسله چې قرآن او حدیث کې نه راغلي پای کې د مجتهدینو د امت اتفاق په هر زمانه کې د اجماع وي د دې قسمونو دی راوښ تفصیل او قیاس په لغت کې اندازې ته وایي په اصطلاح د اصول فقه کې قیاس تعدیه الحكم من الاصل الى الفرع لعله متحده بينهما دا معنی د قیاس دا قیاس شرعي یو قیاس منطقي دی وللتفصيل موضع خپل